السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمان د بندگانو سره او داغه د خصوصي بندگانو سره زمونږ د سفر روانو او څه وخت موږ دغه سره تیر کړو او الله دې وکړي موږ شمار کړي. چې راتلم درس له ما څه خبرې به ذهن کې راجمع کولې، نو په زړه کې مې دا خبره ځان ته وکړم چې ډېر بدبخته خو به یې چې دې خلکو خبرې کوي او ته بګې نه یې، لکه سوچ انسان دیږي کې لاړ شي. زه دې خلکو صفات خو بیانوم، زه دې خلکو دا خبرې اورم، درس له راځم، درس کې کینم، نو څوک د اورېدو کوشش کوي، نو څوک د بیانولو کوشش کوي. بیا غټ بدبخت هغه دی چې اوري بیانوي او پکې نه وي. داسې مثال دی لکه حدیث کې راځي چې یو سړی قرآن وایي والقرآن یلعنه، قرآن په لعنت وایي. دا قرآن په دې سړي لعنت وایي کومې چې وایي دغې چې عمل پې نه کوي. او دا سره زمونږ اخرنی مجلس دی چې یو دوه صفات د دغه خصوصي بندگانو د الله سبحانه وتعالی د پاتې دي، هغه به ذکر کوو، بیا هغوی له به الله څه ورکوي یا به ذکر کوو. نو کوشش دا کوي اولنی او اخرنی نصیحت چې په دې کار نه کېږي چې خبرې دې څومره واورېدې، په دې کار کېږي چې دې واورېدو نو څومره دې به عمل وکړو. صرف دا زه خوشحاله یم درس له راغلی وم، موږ الحمدلله وي درسونه له راځو او زه خوشحاله یم الحمدلله درسونه بیانوم. موږ پکار چې کینو چې سوچ زه بیانوم تاسو اورئ، خو نتیجه سره ووته. که نتیجه هغه شاني یا د هغې نه بدترې روبرو موږ خرابېږو نو په ځان باندې جړا پکار ده. او که نتیجه ښه روانه ده نو بیا خو دغه کس له مبارکي ورکول غواړي چې د حالت او تقوا الله سبحانه وتعالی ته نزدېکت هغه د ډېري، جهنم نه لرې کېده هغه د ډېري، قرآن او حدیث د علم کې اضافه راځي، په عقیدې ښه مضبوطېږي، ایمان یې ډېري. دا خلک دې دوی له مبارکي ورکول غواړي. او دا نور چې کوم دي الله دې هغوی په حال باندې رحم وکړي. او خبره ډېره ګرانه ده چې موږ د دې انسانانو نه خبر شو دا صفات په موږ کې نه وي. نو تاسو ټول ته زموږ دا نصیحت دی چې دا خبرې دا کوم مجلسونه چې موږ د رحمان د بندګانو سره تیر کړو، الله سبحانه وتعالی موږ ته د هغوی هغه صفات را نقل کړو، هغه موږ ووایي، په هغې موږ ځان پوه کړو. یو صفت د الله په توفیق سره ما ښه واضحه کړی، نو څوک داسې نه شي ویلی چې ما په دې خبره پوه شوی نه یم چې دا کار څه ته وایي، دا صفت څه ته وایي. په دې دلیل شته، حدیث کې، قرآن کې، سلف علما دې باره کې څه وایي. دا ټوله خبره موږ الله په توفیق سره واضحه کړې. یو څو صفات، 12 صفات، هغه په 15 درسونو کې بیانولی کېږي، خو تفصیل ډېر دی که نه. بیا څوک دا نه شي ویلی چې زه پوه شوی نه یم، یا څوک داسې نه شي ویلی چې څه ووایو. دا ټولې خبرې ختمې شو، صرف یو خبره پاتې لږ، یا به عمل کې، او چې عمل نه کوي نو به حساب کتاب د ځان تیار ساته. رحمان د بندګانو یو څو صفات پاتې دي، انشاءالله هغه به ذکر کوو او د هغې سره به مختصر تفصیل کوو، او بیا هغوی له به الله څه ورکوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا. او د رحمان بندگان چې دي هغو خپل رب ته چې کله د هغه نه دعاګانې غواړي نو وایي ای زمونږ ربه هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. را نصیب کړه الله موږ ته زموږ د بیبیانو نه، زموږ د بچو نه د سترګو یخوالی. وجعلنا للمتقین اماما، او موږ د پرهیزګارو خلکو لپاره امامان وګرځوه. دې کې دوه خبرې شو.
یو د غوی د دعا چې یا الله مونږ ته زمونږ د خزونه او زمونږ د بچونه مونږ ته د سترګو یخواله نصیب کړي او دویم دا چې مونږ د نیکانو خلکو مشران وګرځي نو دوه کې به معمولی تفصیل کوو چې خبره واضح شي د رحمان بندگان صرف دا نه غواړي چې یا الله مونږ له خزي راکا کنه سوا ډېر خلک چې دعا کوي نسوي یا الله خزي راکا او صرف هغه د نه چې یا الله بچی راکا نه هغه یا الله مونږ له د دې بچونه او د دې خزونه د سترګو یخواله او سکون چې زموږ د سترګو ته سکون او اطمینان او راحت ملو شي دغه مونږ له راکا د دې سترګې طبيعت دي چې دا ګرځي ډېر ګرځي او چې کوم شي خوښ شي ته ودري نو په آرام شي مطمئن شي سکون ته ملو شي دغه شان د خزو بچي چې کله نه کاني وګورئ سره داغه بچي دی نه کله چې د دره بچي د تر مخامخ شي او د نیک انساني نو د دې مور پلار سترګې بل ماشوم ته یا بل ځوان ته قطعا نه وړي نو دا غوي غسترګي یخي شي او په سکون شي په اطمینان شي چې کدهنو داده او دا باز اولاد دي چې ته هغه ته وګورې نو بیا هم ستاسو سترګي ګرځي نه سترګي مطمئن کیږي نه تو ګره پلاني ته هغه سترګي باغ بچو باندې یخي نشي او کوم چې نیک اولاد نه باندې انسان د سترګي جوړي ګوري بس دغه زړم خوشاله شي سترګي خوشاله نه سترګي ودري بیا خو دې خو نه زیستري اخو دې خپل مطلب یعنی دې به بل چا ته سوچ نه کوي نو بیا وی زما د زوی یا زما د لور د سور څنګه دیندار شړې وګوره څنګه دیندار جنې ده وګوره دې تقوا ته وګوره دې علم ته وګوره دې خپل خبرو ته وګوره دې اخلاق ته انور خلق دې شي اتیرش نیک خزا چې الله سبحانه وتعالى دې خزه چاله ورکی چې هغه نیک دیندار نه د سترګه یا د سترګې په نور خزو بس نه ګرځي یعنی نور خزو بس نه ګرځي نو مطلب دا چې یعنی د پزړه کې دا ناراضي چې را پلاني زما د خزینه خدا په دین کې په تقوا کې نظر په خپل خزه مطمئني او د سترګې جاګي ته وګورئ د سترګې څه شي د یخش دنیا چې دا یو ممر دی ممر مطلب یې تیرې دو زیری کم زی ته تیرې دو زیری اخرت ته نه د دې مثال د پول لچې دوه روډونه یو ځای کړي د یو روډ نه دی بل ته چاوړي بغیر د پول نه نشي دی پول له پاسه به وړي نه دی پول له موږ به وسوړو موږ به د پول وسیو نو څه کسان دي چې لا د پول ته راختلی نه دي دا نه دی راغلي دنیا ته او څه دي چې د پول باندې تیر شي اخو بیا یو الله اکبر یو عجیب احوال مونږ ته انتظار کوي قبر او مرګ او حساب کتاب او د الله سبحانه وتعالى سره مخامخ کېده دغه د سوالونو جوابونه ورکول د قیامت هغه سختي یا جنت یا جهنم خدای سره دی پول نه بعد راځي نه لازم بچی دی چې کله تا باندې امتحانونه په دې دنیا کې راځي او ته به دې پول باندې نو خيار انسان هغه دی چې به ځان له دې مرګره په دنیا کې ګوري چې د هغه آخرت په خسته شي نو خيار سړي کاری ځکه دې خيار سړي ته پته لري چې به کوم ځکه د امتحانونو زیری چې به کوم ځکه دلته په ما باندې قسم فتنه او سخت راځي نو زما یو مضبوط مرګره په کار جسم مالدار ها که غلط مې جسم دیندار مالدار باندې سکی زه یو سور کافر د سره ملو شو هندو سم مالدار ها اخرت کې وسو شي اخرت به خسته شي نه ای مالدار سره بچا سیب سره دي تعلقات دي د ملک سیب سره تعلقات دي خان سیب سره تعلقات دي تعلقات ټول ولا وای جو گزاري کاخوا زموږ دي تعلقات په کاری چې ست اخرت په خسته کی نو خيار سره به ځان لا یو مرګره ګوري نه د دې مرګري نه شروعات به معاشره ده باغی کې د خزم راځي دی به ځان له دیندار خزه ګوري چې د خزه ول اخرت خسته کی د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله تصاحب الا مؤمنا رسول الله مرګرتیا به نه کوي مګر د مؤمن سړي سره وکي بيدین خلکو سره مرګرتیا نه کې د دین خراب کی اگر کې د بيدین مالداري مال ته نه ګوري به دي دین کې د سړی مالداري کې غریب دی
کبه دین کې مالدار به سمرګرته او کبه دین کې غریب دی پرېدا او د پیسو مالدار خو دنیا ګرځي ول لازم ما تجربه د خپل په الله د قسم خور کوي پر رب قسم خور چې مالدار خلکو سره کېناسته نو ستاره ایمان بچي د بلای کمزوري کی ځکه دا وي خپل خبري دنیا مبارکه او دغه وي سوچ څومره وګټي روپۍ سو کې چلیږي ډالر تو سو تو غدو پېټرول ګران شو ارزان شو ډوډۍ بس کی وړ څنګه دي او دال په سو دی وغه په سو ده او ته څومره وګټي لمه دومره وګټي سعودي کې څومره یو کې بس بنگلیسو نکچې کله د مجلس ورنه وتستا د ایمان یو کیفیت چې راوتی بلشن کیفیت نه بدی کې دیندار خزه او به دا خو دې مرګره چې دا خو همیشه سړي سره ذکر رسول الله حدیث کې سوی امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړی چې خلک چې د خیر سره واده کوي نو یا د مال لپاره کوي یا د نسب لپاره کوي چې نسب اوچتي یا د جمال د خپلوالي لپاره کوي او یا د دینداري لپاره کوي رسول الله په اخر کې خپل نصیحت کوي فظفر بذات الدين تربت يدك او دغه دیندار چې کوم دنه وي دغه راټینګه کا دې ته موږ چې مال څومره دی دې ته موږ چې جمال څومره دی دې ته موږ چې نسب څنګه دی ته دې ګوري دینداري به څنګه دینداري به ستا مرګري ده نه نیک خزه هغه ده چې د دې انسان او د دې خاوند د سترګې بسی شي د یخی شي چې کله ته وګوري خوشاله شي او چې کله ته خبرو کې نه غمني او چې کله د خاوند نه نو هغه د خاوند د مال د عزت د بچو د کور حفاظت کوي او غټه خبره ده چې الله په بندګۍ کې د خپل خاوند مرسته کوي او د ګناهونو نه یری او په دې سلفو کې د بعض سلفونو دا نقل لري چې کله بغوي سحر د کور نه وروتلو مزدوري له بتلونو د خزي بتوي الله رته یادوګر چې د حرام پیسې را نه وړي الله رته یادوي جهنم د تر یادو حرام را نه وړي که حرام د ملوي دین موږ د قشن جون تیر کو خو سبا نه دا خزر چې انسان د رب العالمین بندګۍ تر کوي دا خزر چې انسان د ګناهونو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره چې نه لري ساتي او په قرآن کې الله یو دعا ذکر کړی د حدیثونو کې راغلي د ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه یا الله مال په دنیا کې خسته جون راکې مال په آخرت کې راکې امام شوکانی رحم الله وی دی آیت مبارک دا ویل کېږي چې دنیا خسته ژوند ده چې ستانه کې خزي چې خزري نیک او ژوند خسته دي د سره ولي کړه خبره ده سره چې خزدي نیک او ستا جون خسته دي کې به غریبي کې ته نسب نه کمزورې کې ته بدرنګي کې تار څنګه او اخرت خسته جون ده الحور العين چې الله تعالی په جنت کې صدر کې حوري در کې د آیت یو تفسیر هغه ذکر کوي حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابن ماجه راوړل ګور رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی ځان نه کې زنانه ګوري ليتخذ احدكم قلبا شاكرا تاسو کې دي هر سړی خپل زړه دي چې شاکر زړه دي جوړ کې شکر وستون کې لباس کې سم بس په خله باندې پروتي سنشتي دي څه باندې کې د مؤمن صفت نه مؤمن کله لوګي نه مړکی او کله مرز نه ختميږي ورته په خله باندې سي وي د الله شکر دي ولسانا ذاکرا او خپل جبر رسول الله چې همیشه تاسو په جواب باندې ذکر وزوجه مؤمنه او په تاسو کې دي سړی ځان له مؤمنه خزه ګوري چې څنګه تعینو احدکم علی امر الاخره چې د اخرت په خبرو کې تاسو مرسته کوي دې خزه ځان له وګوري یو حدیث کې درځي امام ابو داود راوړی د رسول الله یو صحابي ته وی الا اخبرك بخير ما يكنز المرء وي تاسو ته خولي خزانه ونه خم چې یو سړی ځان له جمع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي یا رسول الله خای موږ ته کوم خزانه ده چې موږ هم جمع کوو المرأه الصالحه نیک زنانه غټ خزانه ده تاسو به دا کوم یو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خزاني چې کوم نیک زنانه ده د دې صفات ذکر کوي اذا نظر اليها سرته کله جو د خاونو ګوري سترګي یخش خوشاله شته دي تقوا ته وګوره د شپې سترګي کولو چې وګوره هغه په تور تیار کې ولړې مونږ کوي چې سهار پس هغه ته ناشته کوي زما روزه ده او د بچو ته ول دین خي په خپل باغ کې دینداری په خوري درنی لباس درون لباس درنی خبري درنه اخلاق چې راخونو ته ګوري نه خوشحالي لباس پاکي اخلاق پاکي نو د اوچت صفات به کېدنه پراتی چې خاون وته وګوري سترګي یخي شي نو بیره د سترګي بلې زنه ته نه وړي دویم صفت به کې د رسول الله اذا امرها طاعته کله جدي خج تسوي نه غول لري خبره مني الا چې کله خبره د شریعت خلافي به ولا نه مني
د نیک سړي صفت نه دی چې د شریعت خلاف په خبره ودی به مني دا د بيدینه سړي کار دی. دریم صفت به کیداره و اذا غاب عنها حفظته او کله چې سړی چې ته بهر ته لړ شي د کور نه راخزه د عزت او د مال حفاظت کوي. امام ابو داود د حدیث راوړل دې زنانه په دې زنانه باندې انسان سترګې یخي چې دې خزه د سړي. سعد بن ابي وقاص رنا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ناشنا حدیث ته امام ابن حبان رحم الله راوړل وی اربع من السعاده سلور خبرې د خوشحالي دي او که خوشحالي حاصلول غواړي نو سلور خبرو کې ده. المرأة الصالحة نیک خزه جون بدی خوشاله بے غم جون بدی تنگي بدینه ستړی کوي بدینه بلکې الله ته بدی نږدې کوي د دې کوشش وکړي کوشش به دا کوي چې زما د خاوند د جهنم نه بچ شي کوشش به دا کوي چې الله رضنه راضي شي. پس موږ نه کې زنانه چې د خپل خاوند د آخرت سوچ وسري اسی دې زنانه ډېری موږ دې کې څنګه زه هم چې دې کمی وي چې دا سوچ وسري چې د خاوند آخرت پسند خېسته کی دا سوچ نو غالبا چې کمی زنانه یا غوسره د خاوند د دنیا سوچ پیسې دې څومره وګټل جمع کې څومره او ته به دې سي عمر له ته به عمر له دې سي عمر به دې سي سبي پیسې به زده شي کمی چې بیا مرشي بیا سره موږ څه کار ده بیا څلور میاشتې له سوري خبره ختم شو بیا کله دې سره گزاره حال زنانه وي به چې الله دې وبخي یو وخت کې ما سره منډه والو نو خبره ختمه شي بل خاونه به ځان لګوري خو تاوانی کم سوق شو اخاوني تاوانی چې خپل اخرت سوچ نه کو کم سړي چې خپل اخرت سوچ نه غو ځان نیک خزر اولي ناولني خبره چې بای کې خوشحالي ده نو نیک زنانه دیم والمسكن الواسع او کولاو کور د خوشحالي کوري دنیا زیب کی سامان بګی دې میلمانه راولي مرګري راځي خپلوان راځي کور کولاو دي نو انسان د زړه صحیح د خوشاله. والجار صالح او چې گاونډي دي خسړې سبحان الله د رسول الله خبرې سره خوږي انسان تر مسلې ګره غالبا د خبرونه یا د خزي یا د کوري یا د گاونډي د لاسه تنګي دې ګره رسول الله چې نیک گاونډي دي نیک ځکه د کور نیونه مخ کې به د گاونډي ته پوښتنه کوي چې گاونډي څنګه دی موږ د کور غم راغلی به ورسته ځاخي جوړی شي گاونډي چې د نیکو نه جون لري. والمركب الهني او خسور لي پوخا خو به خانو اسونه به خربو ونن سبا د موټری د گاډي نو چې خسور لي دي جون به سي پارام یو زیدت لغواړي ډایرک به گاډي کې نه زری ورسولي نه خراب شو نه ودرېدو نه نور څه خپ آرام لاړي بل چې ترې زړو شو لاړي وړو ځان سره بوزي گاډي کې کېنو لاړ مرګرو به زی لاړي دین دعوت برزي لاړي خ گاډي چې سره او چې دې سورلې دې سره چې قدم په قدم ودري نه جون به سي تنګ شي انسان جون. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نو دا خو صدور خبرې چې په دې کې خوشحالي پرته ده. واربع من الشقاوه او سلور خبرې بدبختی دي چې انسان باندې تنګي یا تنگسیا دې سلور خبرو د سره راځي. اولنۍ الجار السوء چې بيدینه گاونډي دي پتی زواج کې سندري لګولي واده وکړي ډمان غړي سم رضای جوړ کړي په لار کوڅه کې چې دی ولاړی نو زنانه د کور نه وته نش نو نور ډیر بي دنیاري بګيدي په مخه جنگونه او کنزلي او غیبتونه جون به تنګي. او دویم والمرأة السوء او بد زنانه د انسان جون تنګي بد زنانه چې ته کور ته ورننوځي ته چې الله ز پارام شم نه دا مطالبات شروع کی مالدار وړ بچور دار وړ پلانې له دار وړ خور له میدار وړ مور له میدار پلار له میدار وړ یې سړي جون خوشاله شو کنه ها دوی تنشو. بعضی زنانه دي چې دی ولیاذ بالله چې د مطالبات خو پرې د بلکې د خاون له پیغور ورکی د غریبۍ مطالبات ډیر شي خاون نشي پوره کوله په اخر کې غریب قرضدار شي جونی چیرې نه ټول د غمونو نه ډک شي د چا د لاسه خزي د لاسه کور د جیرانو وزي خزي ځان خپه کړي ولی بیا جنگ شوی دی بیا مسله شوی دی بیا تادي شوی ما دي شوی پلانې دي شي خاون جون څه شو تنگ شو د شپې چې سره د خاون پکټ کې سم لري هغه ته سپلر پر ما د دي شي خیر د استا مور ما ته لګیاوه
او ستا غرونه راغلی جمعه ته دي شي نه پلانې چې راغیم دي شي ویلو او د پلانې ګورم دي سړی دی نه سړی غریب جون څه شو اتنګ شو ایو دیندار خزه چې ته کور ته ورنو چې سترګې ودی یخیش نه تا ته به ځان سنبال کړي نو بیا به تاسو راځل ته کېنه وبره لوړم کو ډوډۍ ته هغه ما ډوډۍ نه خوري ما خدای د پخکړی دور بګل سپاخه کم کنه ته څنګه څنګه وته ستړی شي وړي دوی وسره خوري کنه خوري به چې شپې سمري نه چابيږي خپاره به کمبل واجب به غم هغه د سار پورې خناري کې تاجود په ټیم کې وړقه وي پاسه رسټ ټیم دی تاجود ټیم چې تاجود لاغه وریا سو تیر کړی تاجود موږ به ودی سار مانځ د ټیم پاتې به پاس مانځ ټیم منځله چې راځي ناشته تیر کړی خپل ژوند په آرام په سکون د بچو د طرف نوم دې مطمئن دي د خزي طرف نه مطمئن چې د خزي طرف نه مطمئن بچو طرف نه مطمئن چې خزه دې نه کې دا بسره بچو تربيت کوي نه توبه مطمئن جوز ما خزه په خپل خزه د بچي به خلک او غالبا بچي ځکه علما وي د بچو د لپاره غټه مدرسه چې راکمه ودا هغه د مور ده نو چې مور دینداري بچي دینداري غالبا پلار ته ګور پلار نه بچی ډیر نه متاثر کی ای پلار غالبا بهر یا د مسافر مرګرو ته ګور تاسو خپل ځانواله یو سره دوه کال بار پرو دي نو بچی سره متاثر شي بلته دغه مدرسې چې کومه د مور طرف ته چې هغه مضبوط نه دی د بچی دا وي خي والمسكن الضيق او تنکور زله به دي تنک سامان بګی ناراضي مرګري بګی نشراتله خپلوان نشراتله خپل بګی دوی تنک دي او سلورم والمركب السوء بد سورلی یو شړې مثال کې زور غاډه بوخانه چې سار رپاسي پلاني چې ته هغه کې چای بوا سټاټي نه جون څه شو تنگ شو کې نه بیا غیله منډي نه بیا چې هغه صحیح کې لک سفر ویو کې بیا صحیح بیا ودري نه بیا به کې ایسی نشتی نه بیا ګړزي او بیا پلان او ډېری خبرې نستا جون به خوشاله نه او چې سورلی د مزدار وکنه سورلی نه جون به دی پارامي الله سبحانه وتعالى زموږ په جون کې خوشالي نه راوړي الله سبحانه وتعالى د نیکانو یا د نیکو زنانو صفت ذکر کړی د فالصالحات کمی زنانه چې نیک عمل دي دا وایي صفت قانتات د خپل خاون خبره مانی حافظات للغیب چې خاون نه نو دغه د عزت خیال کوي مال حفاظت کوي او خیال ساتي بما حفظ الله په دې وجه ځکه چې الله وته دا ویلي لنډه دا چې نیک زنانه چې د ناغسته د بچو مدرسه ده نیک زنانه ست د بچو مور ده نیک زنانه چې د ست کور به خپل ښکاری او نیک زنانه هغه ده چې ست په بچو کې د الله سبحانه وتعالى سره مینه پیدا کوي ست په بچو کې د پیغمبر سره محبت پیدا کوي ست په بچو کې دینداری پیدا کوي د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره مو یو واقع ذکر کړو چې استاد دا خبره کوله چې ما شومانان ته پوس کو چې تلوي شي ته بس جوړي نیو ماشونه ته پوس کو چې تلوي شي سب جوړي ورکه ماشو ویجه صحابي جوړي وی زاریان کړه ما جلا څنګه صحابي جوړي زما مور ماته یړي رچت خلک په مخره ته مور دغه قصې اوري د شپې ډېر تربيت وای چې موږ ته ډی شروع کیدو او یا وته ورو کول نو چې ګره مزدوري د دنیا کې ګټلې هغه سړی دی چې هغه مزدوري کړی ده ناغه نبی دغه ته مساته چې دینداری بګیرانه له خزاغه ده چې دې سره سوچ نه چې ماډل نه سره وته دی ته بي دین خزي خو د سره کوي د ماډل سره کوي پلانې ماډل لاوته خاون غریب ته زره پیسې جیب کې نه غږري دیو نه راولي بل نه راولي چې خزي راو کپڑے جوړي سرو زرو کې اسراف خوراک کې اسراف در نیکی زنانه صفات نه دي ازو تاسو مثال ذکر کوم مثالونه زما دماغ غړي دغه موضوع نه وګدي مخه ته نور خبرې پاتې ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه رسول الله صلی الله ملمراغه ناس لمرګرو سره رسول الله خپل کور ته ولېګو او یو کس ولېګو چې خپل بیبيانو ته پیغام ورسو چې د میلمه د دې لپاره څه تیار کړي نن میلمه راغله هغه جواب را لګو فقلنا ما معنا الا الماء يا رسول الله کور کې سی وبپرتی نو خوراک څه نشته نو صرف وبوخ بالمسلين کی فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا مرګرو ته وي څوک به بوزي بالمستيار صحابه چې رسول الله دا خبرو کینو فقال رجل من انصار بانصار قبيله كيف انا يا رسول الله انا
زه به وزم اوس په کور کې تپوس نه کړه خو مېلمه روان کو دا کسان دي چې الله دوی مبارک ویلي وي دوی بل په ځان ترجیح ورکوي اگر که دوی وته ضرورت چې کله کور ته ورسېد هغې ته وایي چې اکرمي ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی مېلمه دی خیال به یې وساتي هغوی ته ما عندنا الا قوت صبیانې ما خو دې وړو له لږ څه باندې کړي د هغه دوی نور غوسه نشته کور کې نو هغې ورته هیئي طعامکې دغه خوراک تیار کړه د کوم چې تا باندې کړي دغه تیار کړه واصبحي سراجکی او دا ډیوه به بله کړي ونومي صبيانك دا ماشومان به وده کړي اذا ارادوا عشاء کله چې هغوی ډوډۍ ته ضرورت راغی غوښتې نو ماشومان به وده کړي فهيئ الطعام هغې خپل چې دی نه هغه روټۍ هم تیاره کړه ډیوه هم بله کړه ونومت صبيانها او چې دی د ماشومان هم وده کړو ثم قامت بیا پاسېده كأنها تصلح سراجها لکه هغه چې دا ډیوه برابروي دا نیکه ښځه زیدو فاطفأته نو ګوتې پکې داسې والي چې لکه دا خراب شوی نو هغه یې بند کړو چې دا کار نه کوي فجعل يريانه انهما ياكلان نو بیا دوی دغه مېلمه سره کېناستو د لاسې هسې داسې پلیټ کوو لکه دوی چې خوراک د مېلمه سره کوي فبات طاویین نو د ټوله شپه په دې ماشومانانو باندې دغه شان نهاره تېره شوه په دې ښځه خاوند باندې خو سم خوشحاله وي د رسول صلی مېلمه لګیا د خوراک کوي هغه غوندې کې خوراک یې کوي فلما اصبح ګوره نیکه زنانه داسې ونی چې او زه به څه کوم او زما بچي به څه کوي او دا زه تا دې لپاره راوستې یم او دا څنګه کور دی به دې کې خوراک څه نشته مېلمانه هم راولي ستا د مېلمه نه چې د رسول صلی مېلمه دی هغې سمعنا واطعنا خو دا خوراک لږ دی ماشومانو سره څه وکړم نو خاوند ورته طریقه وښوه وی کله چې دوی دا شپه بېده فلما اصبح سحر شو سړی په رسول صلی پسې لاړ رسول صلی سره غلی کېناستو چې مېلمستیا هغو ته خو دا نه ښکارېده چې موږ ښه مېلمستیا کړې ده بلکې هغو ته خو ځان ملامته ښکارېدو چې موږ مېلمستیا برابر نه کړې رسول صلی وی چی شو او پرون زموږ مېلمه بولو یا رسول الله زه یم ويضحك الله الليل او عجب من فعلكما الله پرون د شپې وخاندل چې تاسو ته وکړو تاسو ورته چې وګورئ د دوړه څنګه و دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېندې د هغه د مېلمه راوستې نو په خپل وږي پاتې شو بلکې د خپل ماشومان وږي پاتې کړو د رسول صلی مېلمه له چې خوراک ورکو په صحیح بخاری کې دا قصه داسې نیکه زنانه ما یو مثال ذکر کو نیکه زنانه د خاوند سره د هغه احساسات دغه شعور د خاوند سره بالکل یوي څنګه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کور ته راغی یو ورځ کور ته راغی فبکا په جړا شو एकदम په جړا شو اوس خځ ته پته نشته چې دی ولې جړی فبکت هغه په جړا شو نو دوی ته ولې جړی کزه جړم خو ما ته زما خبرې پته ته ولې جړی نه هغه ته وی بکیت لبکائک ته جړی زه د نیکه زنانه د خاوند سره احساسات او شعور زړه اتفاقی صرف د بدن اتفاق نه لري په کار اتفاق نه څه په کار دی د زړه په کار ډیر بدنونه یو ځای خوځونه جدا یو په مشرق بل په مغرب بیا دغه نه بعد د ماشومانو د خبرې ته اشاره وکړو ماشومان چې دي بچي د زړه ټوکړې د انسان بلکې زم چې د ملا ډوکې د ملا چې کوم د مضبوطه ډوکې د انسان د بچي او په دوی باندې د دنیا ښکلي ښکاري د انسان د دنیا چې کله بچي بګي ښکلي چې بچي بګي د دنیا دي چې به خوند غونډه کی دوی ته چې انسان وګوري د زړه خوشاله شي چې ما بچي دي دوی ته چې وګوري د سترګې یخې شي دوی ته چې وګوري د امیدونه پیدا شي دوی ته چې وګوري د سوچونه پیدا شي اولنې بچي چې د پلار وشي ناغه د دغه ورځې نه د خوبونه شي هغه سٹارټ شي نه دی وی چې د بدیسي شي نه دیسي شي به هغه لګ لوي شي نه بیا نور سٹارټ شي نه بیا بل لږ نه بیا بل لږ د امیدونو په پني جمع کړي دی بچو د خوشاله او الله په قران کې دا خبره کړې ده المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال او د زامن او بچي د الله د دنیا خایسته دنیا به خوري ښکاري او بیا سره دام ویل دي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه یو امتحانهم دي نو کله چې انسان ته الله اولاد ورکی او اولاد ته به نیک عمل ورکی الله اکبر نو دا نور علی نور صرف اولاد باندې دنیا خسته کیږي نو چې اولاد نیک عمل نه بیا په دنیا څومره خسته
نیک اولاد دی پیغمبرانو دعاګانې الله سبحانه وتعالی نقل کړي لکه ابراهيم عليه السلام الله ته دعا کوله رب هب لي من الصالحين الا مال بچی را کی څنګه صالحین نیک عمل را کی دا بس کې سنو بچی په کار دی بچو باندې بسرونو باندې سیب سکے بچی خو هغه بچی وای چې د دنیا او د آخرت عزت ستاسو لپاره جوړ شي دغه اسه دنیا په آرام شنه باز داسې مور بلاري غریبانان چې دي اولاد وړي چې هغه بیا ورسته د خیره کوي او دا خبره کوي چې ردنه نه بچی سو اتی خو دومره د جون تنګ شي چې کلم بچی غواړي دا شرط او قید وسره لګاو چې الله بچی راکې غسنګ بچی نیک عمل چې زما جون په آرام شي زكريا عليه السلام خپل رب ته دعا کوله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه لما الاولاد راکې نه څنګه اولاد راکې نیک عمل اولاد راکې نیک عمل اولاد هغه دي چې دا بستاده پر په دنیا کې د عزت سبب یې صرف په دنیا کې مرګ نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام مسلم حدیث اوره اذا مات الانسان انقطع عمله کله چې انسان مرشي عمل شي ختم شي الا من ثلاثه سوى دري خبره دا عمل وته د مرګ نه بعد رس صدقه جاريه صدقه جاریه چې تکړي او علم ينتفع به علم کړي خلکو ته خور کړي خلکو ته فائدہ غشت او ولد صالح يدعو له او يجلسي نیک بچي او د مور پر ته دعاګانې کړي یو سړی د خپل بچی د تعلیم کو ډاکټر شو انجینیر شو زمکه ولسمه ډیر شي ګټلې ته مړ شو لا ها تاسو به صدر رواني انجینیر هغه تنخواه چیرې ابو درځي خبر کین ډاکټر یې هغه نه تاسو چې درځي سبا درځي اچ یو بچی نه کامل یو ته دعاګانې وکي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته یو مؤمن چې مرشي نو په دپسې په نیکانو کې څه سره رواني علما علمه ونشره علم کړو خلکو ته خولو په خلکو کې خور کړو دا دې ډیو د بل کړه چې دا په قبر کې چې پوری ته خلک په عمل کې د برانه او دویم وولدا صالحا تركه او شاته څنګه اولاد پرې خو درې نیک عمل لکه تاسو خپل بچی له تربیت ورکو او داغه مثال علم جوړ شو د کمی پورې چې ستاده بچی د دین طرف ته دعوت ورکي او دینداری پکې نو ستا پکې سره ځکه چې الله نه بعد د په دې خطر بیت کې سبب ته ګرځیدلې او دا اوس رمیا ده ساتي چې بد تربیت وکړو نو بیا تاسو حساب کتاب روان دي دې به خیال کوي بل دا چې رسول الله په حدیث کې د فائدې لپاره پوره ګډه خوږه حدیث ته ومصحفا ورثه یو سړی قران چاله ورکی د مرشي قران کې کوم پر تلاوت کېږي د ثواب روان او مسجدا بناه یې جمعه جوړ کړي چې صبر به موږ کې ثواب روان دي او بیت لابن السبيل بناه یې یو کور جوړ کړي مسافرو لپاره چې د اخیده سوق مسافر راځي دلته لري د کېږي دلته خوراک کوي د ثواب به رواني او نهرا اجراه یو ولي وستدا یې چې یو کوی وستدي او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته یې صدقه وستي او په خپل ژوند کې بخپل ور کړی موږ سوې پیسې جمع کوو الګ د پیسو لګول زمو بچي په ما بس غوي لال کیزه سبا لال کی می خباله لک دې صدقه ته موږ ډیر خوشاله نه هغه صدقه چې سړی په ژوند کې ورکی او څنګه ورکی چې دې روغي ځکه چې سړی نه جوړ شي کنه نه دې وسوي وځه سم مړ کېګما نه پیسې راوړي غریب له چې سړی روغي بالکل د غریبۍ نه یریږي ته جون راته پاتې دي د غریبی له مراتلیش او په دې حال کې د پیسې راځي د الله سبحانه تعالی په دین لګي د سړی صحیح په الله باندې مهین دي دا په دین باندې مهین دي دا حدیث ابن ماجه راوړی عجیب حدیث ته وایم امام حاکم راوړی دی ولله لازم چې کوم مرګرونه چې غلطیاں شي د بچو له دینی تربیت نه وکړم چې هغه د زړه ته غم د لاسه وچوي د سي حدیثونه دي حدیث کې راځي رسول الله من قرأ القرآن چاچ قرآن وی وتعلمه ازدیکو یادیکو وعمل به او باقي عملو کده درې خبرې به کې لازم دي البس والداه يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس د قیامت پر چې ټول مخلوقات ولاړي الله سبحانه وتعالى بدري مور پلار ته خصوصي تاج په سرې چې غیر رڼا به د نور د رڼا په شان د دې بچو د لاس ځکه چې بچو ته دین خوله نو قران او ته خوله حدیث او ته خوله پیغمبري او ته خوله الله او ته خوله
زمونږ دغه عزت پکار دی والله لازم دغه اولاد زمونږ پکار چې د قیامت په سختو کې زمونږ پکار راشي. په دې دنیا کې د مزدوري موږ به وکړو کنه بچی دې نه کوي. د دنیا سپینګری به د مسافرۍ کې لګیا نه دي دلته شتي سپینګری کنه ځوانان دي ټول هنه ستن درولید نه دي کوي بچي مزدوري ځه ودی وزي د کورنه زه به د لوګي نه مړ شم. زما داسې بچی پکار دی چې مال په آخرت کې د عزت سبب وګرځي. زمونږ داسې اولاد پکار دی چې د دنیا کې دغه د لاسه زمونږ سر اوچت شي او دغه د لاسه الله سبحانه وتعالی خلکو له هدایت ورکړي. دین داسې بچي غواړي په دې وسه کې چې صرف پیسې ګټي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې وایي او الله سبحانه وتعالی به خاص لباس هم واچي الله اکبر د دې مور پلار ته فیقولان دا مور پلار به اریان شي چې دا تاج او دا کپڑے بمکوسینا یا الله دا کپڑے مته مونږ ته ډېر ناشنا کپڑے دې مونږ لره کړو دا تاجونه ولي وی باخذ ولدکم القرآن ځکه چې تاسو هغه بچی قرآن راغستونه باغی باندې عمل کړو تاسو له تربیت ورکړو. دې اولاد چې دونه تاج به الله سبحانه وتعالی په سرین د عباد الرحمن الله ته وی یا الله موږ له بچو کې د صفات وجه زموږ سترګې بیخي شي او چې کته سودا غواړي چې دا بچی دي شي نه دا غوي تربیت بخه کوي او دا ځل موضوع ده دا تربیت په خه طریقه کوي او دا ساتي چې تربیت کې به تاسو ته ثواب ملويږي هغه ته دین خې عقیده بو ته خې الو بيسترګي به خې په دې قید کې هغه د اموي وجعلنا للمتقين اماما او یاله موږ د نیکانو خلکو لپاره امامان وګرځي. الله اکبر. د رحمان د بندگانو دی عزمت تم خیال دی طاقت او دی اراده ته هغه دا نه غواړي چې موږ نیکان شو وي چې د نیکانو څه شو امامان شو داسې اراده دي او موږ سوي 15 وخت موږ کومه نور شي ست زموږ نه سوالي موږ پرې ده بس 15 وخت موږ کومه نه او دوی سوي یا لا متقیان خو موږ یو خو موږ د متقیانو امامان کا د دې ګوره دا مطلب نه چې دوی ګوره په دنیا کې صدقه غواړي دا کرسي غواړي یو چې وزیر اعظم شي صدر شو نه امامتي بس کې غواړي په دین کې د دې څه مطلب څه پیدا شو په دین کې امامتي مطلب د دې شو یا الله موږ له توفیق راکړي چې موږ په نیکانو خلکو پسې روان شو. اولنی خبره ده په خپل په نیک سړي پسې زی نیک سړي چې کوم نیکی پاګه کې دا کم قران او حدیث خبري دغه به معنی پاګه به عمل کې نبي الله تسول کې چې یا الله ما دې څه چې د خلکو لپاره نمونه وګرځم د امام شو کنه د په دین کې څه شو امام شو نو دی ولې دا غواړي چې نمونه وګرځم ځکه چې رسول الله په حدیث کې وایي چې کلم سو چاته قران او حدیث خو په دې باندې چې سو کوم عمل کوي نو د قیامت پورې به دغه ثواب هغه ملويږي. نو د رحمان د بندگان دا ثواب غواړي. حدیث کې راځي رسول الله وایي ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر بعض کسان وي د خیر د لپاره چابيان دي چې کوم دي خیر خلکو ته مغاليق للشر شر بندي ومن الناس او بعض بګی دي ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير الله دې موږ پر دې رواج چې بعض کسان د شر دروازې کولاوي چې کوم ځکه کینی د ګناه خبر خلکو ته خي چې کوم ځکه کینی الته الله نه فرمانی کوي او د خیر دروازې بندي. رسول سموي فطوبى لمن كان مفاتيح الخير على يديه دا غسړي د پر په جنت کې او خاص ونه د چا پلاس کې چې د خیر د چا بیانې دي. نو د رحمان بندگان دا غواړي چې زموږ پلاس کې سي د خیر د چا بیانې د خلق په موږ پسې را روان شي زموږ په دې نیک عمل پسې زموږ په دې خبرې پسې نو ثواب به د قیامت پورې هغه به موږ ته ملوي. د سو اوچت صفت په دې آیت کې د دویم صفاتو د ټوټل څو صفات شو 12 د دې پورې د رحمان د بندگانو سره زموږ سفر څه شو ختم شو. خو سوال بزل کې دا راځي چې د رحمان د بندگانو ډېر چې انسانان نو سجيبه خلق نو الله ولا سور کې الله هم به غیرتی ذات ته کنه دوی د الله په ډېر سکی نه الله خو بلک سره ډېر سور کې نو دوی خو ډېر سکی نو بیا خو بل ډېر زیات سور کې نه الله سوی اولئک دغه کسان د کوم چې تیر شو یجزون الغرفه بما صبروا بنگلی بدوی ته ملاویږي د صبر دلاسا بنگلی
د جنت بنگلې بوته ملاوي ويلقون فيها تحية وسلاما او ملاویږي بدوی ته په جنت کې مبارکی او د سلامتیا خبرې خالدین فیها همیشه بی بدی جنتونو کې حسنت مستقرا ومقاما سخست زید دارم کولو سخست زید دوسیدو الله اکبر عملی مغټته هغه اعمالوم دي خو الله چې څور کوي ناغه دي اعمالونه ډیر زیات جنت چې خبر ته بس اشاره کوم نور کده جنت د عباس می شروع کو نه د انسان د ځان سره چې اوچت کینو بل جته ویسي د جنت د عباس انسان روان کینو په الملک القدوس پسې ورسي دغه چې هغه د جنت تیار کړي د جنت د عباس انسان روان کینو د اسمانونو برو خېږي د دې جنت ته مزي او د نعمتونو هغه نعمتونه چې بای کې څه کمی نشتی باقي کې نقصان نشتی هغه ځای چې الته نه مرشتي نه ستړي کېدشتي نه خفګان شتي نه جنگ جګړې شتي نه خوب شتي یو شاعر وایي احزان قلبي لا تزول وای زما د زړه د غمونه چرته نه ختمي حتى ابشر بالقبول تر دې چې الله راته وایي چې ته ما قبول کړې جنت ته بځې بیا به زما زړه غمونه ختم شي وارى كتابي باليمين او الله رب بخیل اس کتاب راکی وتقر عيني بالرسول او پیغمبر بخپل سترګو ویني بیا مې بالکل مطمئن شي خدای هغه وخت پورې د مؤمن زړه د پارم کیږي نه د کوم کسانو چې دنیا په دې پیسو د زړه پارم کړي د سادهګان خلک دي په دې باندې زړه پارم کی امام احمد بن حنبل رحمه الله بيقول كسر راغي متى الراح كلب پارم کیږي امام سیب وی عند اول قدم في الجنه په جنت کې چې قدم کې خود به پارم شو لا وخت پورې موږ پر سکون نشتی دې جنت ته رسیده دا زموږ هدف او مقصد دی نبی خوش قسمت انسان هغه دی چې دې لپاره عمل کوي زبر تاسو ته با صفات ګور ډیر نه د جنت څنګه دې څنګه نه دي زمکه څنګه ده خوراکي څنګه دي د دوی مخونه به څنګه د دوی عمرونه به څنګه د دوی زنانه به څنګه د دوی غم خادیانی به څنګه د دوی بازارونه به څنګه د دوی بچي به سهال کې د ځان له تفصیل له او کله چې توفیق راکو بیان وکړو صرف په اشاره وکړو چې زموږ بریزونه کې یو شوق پیدا شي الله لنډه خبره کړې ده الله دې جنت مبارک سبحان الله الله د خبرې چې خوږي دي وړه خبرو کې ډېر خبرې وګي د نراشي یو سړی په سوچ کې لاړ شي چې جنت بسنګي نو په قران کې ډېر شی آیتونه حدیثونه د رسول سم ډک دي جنت بدی شي زرت یو آیت و مو دا غین اندازه ولګو چې جنت بسنګي الله وایي وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے پیغمبر وی کاغه زیدی ولیدنو یو غټه بچای به ویني وای نعیما نعمتونه دی وملکا کبیره غټه بچای دالته بس زین چې دا خبره شي کافیه چې رب العالمین وی چې بچای سره غټه بچای دا نبی پوه شي چې دا بچای بس بچای په صحیحینو کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی ما رسول الله اوریدلی وی الله وی رسول الله الله وی اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ما د نیکانو بندګانو د پر هغه ستر کړي چې له اوسه پورې سترګې لري نه ولا اذن سمعت او نه چې د اوسه پورې غوږ اوریدلی دي ولا خطر على قلب بشر او د اوسه پورې د بشر کې دغه سوچونه چانه راغلي ته چې څومره سوچ کې اوچت د جنت مبارک جنت ته دینه اوچت دي نو بیا رسول سموي د آیت وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله یو نفسم د پته نشته چې الله هغه نعمتونه به کم چې به د سترګې خېږي چې بغي کې الله د پرسه ساتلی اچا د پته نشته نو زه تاسو ته جنت مبارک سویم کله جنت د آبادی خبرې مې ته شروع کړې نو ولله لازم چې لګیا وي او کله جنت د چینو او د ولو باس مې شروع کړو لګیا وي او کله حور عین باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي کله دې جنت کې دې مرګرو او دې تګرا تګ او دې غم خادي باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي اوګ دې خبرې د خو باسو ته بګی اشاره وکم الله په سورۃ یاسین کوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون
الله په دغه ورځ به د جنتیان مشغولي مصروفه وي په جنت کې به مصروف وي الله نو بسګو مصروف فاکهون په نعمتونو کې مصروف هم وازواجهم في ظلال اغوی دغوی بیان بناستي بسورو کې على الارائك متكئون په دنګو پالنګونو ډډې لګولې بیا الله لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون او دغه پر بهر قسمه میوي لنډه د الله چې څغواړي به ته ملوي چې څغواړي په جنت کې ته ملوي خدا غوږ به دې خبره ته کېږي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله سوي سلام قولا من رب رحيم الله بالسلام جي بدي جنتيان ور بخبله دوچت نعمت ته چې ته جنت ته نوځي نو رب العالمین په تاسو سلام بخبله چې الله اکبر دغه نعمت کافی دی که نور جنت کې سره صحیح به صرف دانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله إذا الجنتيان دا كم طولجي جري أبا كم طرف روان شي للجنت طرف تولار شي حتى إذا جاءوها كانت الأورسي وفتحت أبوابها الله دا جنت دروازي كولوكي وقال لهم خزنتها سلام عليكم أو ملائكة بوتو السلام عليكم نو دا سلام د چا طرف نه دی ملائکه طرف نه دا یو سلام د الله سبحانه وتعالى طرف نه دا چا طرف نه دی ملائکه طرف نه خلو سره چې دنه لاړ شمزه ما خو نیک اعمال کو خپل ټول جون مې رب العالمین د پاره تیر نو چې ذکر جنت ته لاړ شمه د جنت مجلس نو زم ته پوس د مجلس نه مخکې د مرګرو وکا چې مرګري وسو کې بیا وره ومن يطع الله والرسول چاچی الله د الله د رسول ومنه له د غوی د خبرو مطابق ژوند تیر کو فاولئک مع الذين انعم الله عليهم په جنت کې بر دوی ګاونډیان هغه خلک چې الله په انعام کړي خدای سوکتي تفصیلی مله کوي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران به بخوا کې نشي رشتینی خلق بناسی شهیدان مجاهدین بناسی نیکان علماء ټول خلق بناسی د رحمان د خصوصي بندگان بستا په خوا کې ناسی ځکه علي رضی الله عنه تر دې شعر نسبت کیږي ډېر عجیب شعر دی او ډېر خوندور دی و اعمل لدار البقاء رضوان خازنها دا هغه زیاده پر عملو کې چې رضوان چوکیدار دی کم ملک چې وا د جنت چوکیداری کوي نه داغه نوم سره رضوان دی الجار احمد والرحمن بانيها گاونډي به کې څوک دی احمد دی او رحمان په خپل لاس جوړ کړي دغه لپاره وي عملوک رحمان په خپل لاس دغه کور تیار کړي نو گاونډي دی به کې احمد دی صلی الله علیه وسلم او چوکیداری څوک دی رضوان دی نور تاسو به الله نو وسواري دا وګدا اشعار خدا موږ به کیسه یو جمله چې دیږي کې مقصد خجنتین خو جنت ته لاړو الله سبحانه وتعالى طرفنا سلام بیا د ملائکه طرفنا سلام مرګري موږ پیژندو چې سره وایي او د مل مستیا خبره ده الله اکبر ثوبان رضی الله عنه وي كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود د يهود په مولانو کې مولا راغی ويجي السلام عليك يا محمد رسول الله سلام وجه غنوم ولا واغستو فدفعته دفعه بمولد السوق ورکو نږدې و چې دی به وششه دغه په زور ما دی گزارو دوکو به ما ته وی چې ولې دی يهودي ما ته وی به ما ته چې الا تقول يا رسول الله تدې څه نه يا رسول الله به ما ته وی چې انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله وی موږ به هغه نوم یادو په کوم باندې چې د مور پلارولې خو دغه نه پیژنې دا خبره وکړه د رسول سم دی اجازه ته وګورئ چې دا خبره وورده وی ان اسمي محمد زمانو محمد دی راځه سوي خبره وکړه وی زه یو څه ته پوښتنه کوم مله جواب راکې کته پیغمبر ته جواب راکې یو څه ته پوښتنه وکړو یو به کې دا وکړو رسول سم ته وی فما تحفتهم حين يدخلون الجنه
د جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو الله طرف نه به دوی ته تحفه سم ملاوي. تحفه غیر د خوراک نه. تحفه دې ته ویل چې تاسو زتا کرمل مشم د خوراک نه مخکې خلک چې بادام رو باسي، پسته رو باسي، بسکټ رو باسي، نور څه دي شي چې دغه ته د خوراک نه ویل کی. خدا سي دې د پاره چې د خولي خون په برابرۍ او ټیم په خپاش دې ته تحفه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله چې کله د مسلمانان لاړ شي جنت ته نو الله بوله په تحفه کې څور کې نو رسول الله متوي زیادت کبد النون د مهي جګر بوله الله ور کوي او د جګر باندې بیا زیاده په دې لپاسه وړغونته کې ټوکړی په دې جګر او په اینا نو الله بوله دغه اینه غمز نور کې بلکې دغه سیټ دا وړ ټوکړه دا به دې لپاره ورته شي دا به خوري وي. دا د رب العالمین طرفنا د اولنی تحفه دین مخکې ته خپل مرزي سني شو خوړی. بیا سوال دا دی چې ولي والله علم په دې کې ډېرې فائدې یو خون ډېر کوي او به د مهي جګر اینا د دې بزان لخونی او به چې رب العالمین په ملمستیا کې ناشي. ډاکټران وایي چې دا د انسان د کولېسترول جسم د کمی کولېسترول زیاتېدو ته نه پرېږدي، بلډ پریشر او دغه شان وایي چې بدی کې ویټامین ډي ورته وایي دا پکې دننه موجود دي. د الله سبحانه وتعالی د ښایسته خوراک د صرف هغه شروعات نو بیا ورته د یهودي وي فما غذاؤهم على اثرها نو خوراک کې بوله څه ورکړي دینه بد خوراک دی که نه دې دغه کې رسول صلی الله علیه وسلم ينحر لهم ثور الجنه په جنت کې غوی د الله ولا د الله په امر باندې باغال کړي شي او دغه دغه خبره څه شي ورتک بکړي شي دا به تک سره شي نه د جنتیانو ته کېږي او دا غوی دی الذي كان ياكل من اطرافها نو د چې د سم غټ شوی د صرف شوی د جنت په دی وخو په دی پانو باندې صرف شوی. فما شرابهم وببسسكي ومن عين فيها تسمى سلسبيلا نه په دغه ټیم چې کې وبدي هغه د سلسبیل چینی نه بسکی چې د یو خاص چینه ده. د حدیث امام مسلم راوړی. الله اکبر. د رحمان په ملمستیا کې چې کله ته اول سلام بیا ته کېناستې مرګري د سرم دي ناول دغه د مهیده اینه یا جګر او په هغې کې ما خاص ټوکړه د هغې نه بعد بیا د جنت د غوایي غوښه او د هغې نه بعد د سلسبیل چینې نه اوبه. سوال په زړه کې راځي چې دا خو څه ډېره قیمتي مېلمستیا نه ده نو ولې به نه الله څه وایي نزلا من غفور رحیم. الله دا مېلمستیا ده د هغه ذات چې هغه بخانه کوونکی مهربان دی. نه د اول مېلمستیا به لازم د رب العالمین د طرف نه چې کوم خوراک ته هغه به کوې د هغې نه به اسلام مرجع ته څه کوې. صهیب رضی الله عنه وایي اذا دخل اهل الجنه الجنه وی رسول الله چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي الله به جنتیانو ته وی تريدون شيئا نزيدكم نور صدر کوم جنت ته راوستو او د مېلمستیا او د دې سلامتیا او د دې مبارکینه بعد وی نور څه غواړي هغه وی چې الله مخونه درل سپین کړو جنت ته راوستو د جهنم نه بچ کړو نو وی فيكشف الحجاب د دوی او د الله په منځ کې چې کوم پرده د رب العالمین باغ اوچته کی. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. نو الله سبحانه وتعالى وی چې په جنت کې به دا غټ نعمت یې چې دوی خپل رب ته ګوري. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. دغه رب چې انسان زم چې دا بس د انسان به د خوشحالي نه ځکه امام ابن قیم رحمه الله وی الله په انسانانو مرګ نه لیکي لکه دوی مړه شوی په دغه ورځ خو مرګ به نه راځي د خوشحالي له مړه شوی د ژوند به چودل خوشحالي نه مزل چودي چې رب العالمین راخکاري چې هغه رب چې ټول عمر ته دغه بندگی کړي و دغه نه غریدي لیدل دي نو دغه احترام دي کول لیدل دي نو دغه تعظیم دي کول لیدل دي نو دغه خبره دي منله خدغه د څه شو یو غټ نعمت شو د جنت. په بل ځکه الله سبحانه وتعالى د دې جنتیانو باس کړی دی مثل الجنه التي وعد المتقون. په دغه جنت کې بدنه د کومې لو چې د پرهیزګارو خلکو سره شوی الله وی فيها انهار هغې کې به څه ولی وي دا به څلور ولی
اولنی مما ان غیر آس وببي او بغوبو کی بدبونی صفا وببي وانهار من لبن لم يتغير طعمه او دیسی پیچی خون به بدل شوی نه د دوی مشو دریم وانهار من خمر لذة للشاربين او دیسی شراب پیچی سوکی سکینو اغلب خون ورکی سلورم وانهار من عسل مصفى او صفا قبین د سلور ولیدی او سبحان الله چې کوم طرف ته تاوی به پس مکه دې سره ولې دې ورځي هغه طرف ته تاوی هغه طرف ته دا به ستم کې دې سره کېږي زورزه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې 100 درجې دي 100 درجې اعدها الله للمجاهدين في سبيله الله په لار کې کوم کسان jihad کوي الله دغه لپاره تیاری کړی او یو درجه او د بری درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسمان او د زمکې په منځ کې چي بیا رسول سم وی کته سود الله نه پکې درجه غواړي نو فسلوه الفردوس د فردوس ته غواړي فانه اعلى الجنه در ټول څه دی در ټول اوچته وفوقه عرش الرحمن او باغی له پاسه د رحمان عرش بالکل په دې فردوس له پاسه د جنت فردوس چت چې هغه څه دی هغه د الله سبحانه وتعالى د عرش دی او په دې جنت کې په درجې دي کنه د فردوس جنت چې د رب العالمین په خپل لاسونو جوړ کړي چې دا به څنګه تیر کړي خاص بندگانو لپاره ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و وکړه چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو ان الله تبارک وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه الله برخکاری جنتیانو او سم خوشالي وي بچ لبيك ربنا وسعديك يا لون حاضر او تیار خوشاله به سم نه تاسو امر کوي الله بو تو وي زد ناراضيم فهل رضيتم تاسو راضي ور الله به تاسو کې رب العالمین به تاسو کې تاسو راضي نه وي چې وما لنا لا نرضى يا لمن بو ناراضي کیو ته هم هغه سره کوي چې چاله دي ور کړی نه الله بطيف أنا أعطيكم أفضل من ذلك دين بلا خدركم وأي شيء أفضل من ذلك الذين غرس اشتسم والله بطيف يحل عليكم رضواني ما بتاسو باندې د خپل رضا د لازم کړه نو دنه بعد بتاسو نه چرته خپکی او نه بتاسو په غضب کې کیږي همیشه د پاره بتاسو راضیه ما د سوچ نعمت حدیث په بخاری او مسلم کې صحیح بخاری او صحیح مسلم انس بن مالک رضی وان فی الجنه لسوقا بجنت کې بازار لګي ها بجنت کې بازاروم لګي یاتونها كل جمعه او دې په کوم ورځ جمعه ورځ لارشه بازار ته چې سری بکاری راوړه پیسې هیڅ نشته خو چې سری بکاری ځان راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحب ريح په دوی باندې یو سیلې راځي په بازار کې کله چې دوی په بازار کې نه د سیلې چې په دوی باندې راشي فیزدادون حسنا وجمال دوی وسم خولي شي دغشته حل نه خولي شي نو تاسو چې هر جمعه سره خولي کی نه دی به کوم ځای ته راشي نه کله چې دوی واپس راشي نه هغه زنانه او هغه خپلوان هغه هم سم خولي شي نو دوی به غوته وي چې تاسو سم خولي شي چې تاسو خو دي سي نو هغه به دوی ته وي تاسو سم خولي شي تاسو خو دي سي نو د جنت هغه یو نعمت چې بازار به کوم لګي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول زمره اولنې ټولګي چې په جنت تزيد هغه مخونه بسنګي تدخل الجنه على صوره القمر لکه سوار لسمي سپومي سوار لسمي شپې سپومي چې دقه شمبر دوی د مخونه د پړقي په دغه حدیث کې رسول الله قلوبهم على قلب رجل واحد ټول زړونه به یو لکه د یو سړي زړه شي څه مطلب دی رسول الله لا تباغض بينهم ولا تحاسد نه حسد او نه بغض نزرونه بټول لکه د یو سړي زړه شي دا حدیث متفق علیه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم د حور مبارک خبره کوي دا زی اشاره کوم لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض کچرته د جنت لري زنانونه یو زنانه راخکاری شي په هورو کې یو هور راخکاری شي دنیا ته لاضاءت ما بينهما د زمکو د سمون په منځ کې شي ټول برناش دی وی زنانه راخکاری کېدو دراسه
ولملأته ريحا او د ټول دنیا به د خوشبو نه ډکه شي ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رسول صلی الله علیه وسلم حوري پسر چې کوم لوپټه پرته نه هغه د دنیا او دنیا کې سي دغه نه غوړه دي صحیح بخاری کې د حدیث یو لوپټه دی هر سنه ګرانه موږ چې به سور په بس دي منډیو یو لوپټه جنت کې چې د حوري سره د دې د دنیا او دنیا کې سي د ټول روان نه هغه ته نشي رسید رسول صلی الله علیه وسلم لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان دو حوري بلار چاله ور کوي بغیر شهید نه عام سړي ته بصور ملاوي دوا يرى مخ سوقهما من وراء اللحم او دا غوي دا اډوکی نه دا اډوکی دا پندای د دې چمړې کې دنه چې کوم دا اډوکی دا به مخکاري دا رګونه به مخکاري دي به شفاف دي به سپینې دي به خولي او الحور العين وتولي وي استرګي به غټي تکي توري تورواله به تک توري د سپینواله به تک سپینې او سمې به غټي او ځواني پیغلي جنکی د هر سنه پاکي د دنیا د بیمارین چې کمی دی او د لکان بوتم ځوانان د لکانو به ګیرم نه او بریت بم نه مزي وي وداغه چې د پاره چې دنیا کې ګیره پریخ په دنیا کې خالی ګرځي نه دا څه مطلب چې نه په دنیا کې انا کې دا سبو جوم نه لري سبو ګیري سبو خو دنیا کې چې څوک بدی باندې عملو کې نو په آخرت کې به د جنت ته ځي اخرنه حدیث وو د موضوع کې حدیثونه ډیر دي خدای شي اشاره وکړو رسول الله ان اهل الجنه ياكلون فيها جنتیانو په جنت کې خوراک کوي ويشربون وسخاک بکي ولا يتفلون او لاړي بنتو کی ولا يبولون او نبدکی مچاز نبتشي مچاز کی ولا يتغوطون نبدکی مچاز کی ولا يمتخطون او نبغوي دي شي خراج کې تو کی اس بني فقالوا ما بال الطعام صحابه يا رسول الله ده خوراک دو خوراک چې دي دا چرته رسول الله صلی جشاء ورشح كرشح المسك یو درقې به چې دا درقې خون بم دي سي لکه د مشکو د بینچ بس هغه څه بس شي هغه لازم شي دا حدیث په صحیح مسلم کې دا جنت د رحمان او دغه بندگانو د چا د رحمان خپل خصوصي بندگانو دغه جنت تیار کړي هغه ته تلو لپاره کوشش هغه ته تلو لپاره مهنت هغه ته تلو لپاره یو چته اراده او چته عزم نتوسل بدغه ملوشي الله سبحانه وتعالى دې موږ دې رحمان د بندگانو سره الله سبحانه وتعالى زمو حشر کی الله سبحانه وتعالى په جنت کې دا غوي دا غونډي ته موږ ته نصیب کی